روز جمعه است. در اینمی روز جمعه در مجلس جمعه موضوع مجلس ما و شما موضوع باران رحمت است. انسان بسبب اعمال نیک خود رحمت الله جل شانه را جلب می کنه و بسبب معصیت و گناه خود دروازه رحمت الله تعالی سر خود بسته می کنه. اگر مسلمان در دنیا کردار و اعمال و نیک را پیش کنه، بسبب اینمی کردار و اعمال نیک از طرف الله تعالی دروازه های رحمت بسر اینمی مردم واز میشه. و اگر مردم اعمال بد را اعمال نامناسب را پیش کنه، بسبب اینمی اعمال الله جل شانه ناراض میشه و در نتیجه دروازه های رحمت بسته میشه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الله جل شانه قرآن کریم کی فرمائی چې د انسانانو د بدو عملو په وجه په ځمکه کې فساد راځي، د رحمت دروازې بندیږي. بسبب اعمال بدی مردم در زمین فساد برپا میشه، فساد می آیا، دروازه رحمت بسته میشه. چرا؟ زیرا که مردم اعمال بد میکنه. وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. ہر مصیبت کی سری مردم میں آیا، ہر مصیبت کی سری مردم میں آیا. در آمدن اینمی مصیبت کردار ما و شما شامل است. وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. ہر مصیبت کی به شما مردم رسید بسبب اعمال و کردار شماست. وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر مصیبت چې و تاسو ترسیږي ستاسو د کردار او ستاسو د عمل نتیجه د الله پاک وایي. الله جل شانه دا ځمکه آباده کړې ده، دا کره آباده کړې ده د باران په وجه. همدا اوبه د رحمت او باران دي چې دا ځمکه په آباده ده. وجعلنا من الماء كل شيء حي. د دې اوبو په سبب باندې هر شي ته الله جل شانه ژوند ورکوي. بسبب اینمی آب اینمی کره زمین زنده است و در اینمی کره زمین هر چیز کی زنده است. درخت است، حشرات است، انسان است، هر چیز کی در اینمی زمین زنده است. اینمی زندگی بسبب آب و باران است. ولی اینمی آب و باران کی به زمین می آئے بسبب نیک اعمال ما و شما می آئے. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر اینمی مردم ایمان بیاره و پس از ایمان تقوا را اختیار کنه. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا. اگر اینمی مردم ایمان و تقوا را اختیار کنه لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. ما سر اینمی مردم دروازه های رحمت زمین و اسمان را واز میکنیم. دروازه های رحمت زمین و اسمان را سر اینمی مردم به سبب اعمال نیک واز میکنیم. باران رحمت است. رحمت می آید به سبب اعمال نیک.
اگر مردم تقوا اختیار کنه، اعمال نیک اختیار کنه، شهادت قرآن است، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. الله جل شانه وایي که انسانان تقوا اختیار کی، زب پدی باندې د ځمکې او د اسمان د خیر او د رحمت دروازې خلاصې کوم. او کچرته انسانان بدعملی اختیار کی، د بدعملی به سبب پس سر اینمی مردم دروازه های رحمت را بسته می کنیم، مثل که پیش گفتیم که ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فساد کی می آیه به سبب عمل بد، رحمت کی می آیه به سبب عمل نیک. اینمی دنیا خانه ما و شماست، اینمی احوال که سر ما و شما می آیه، کلی اینمی احوال دست در دست ما و شماست. چطور احوال می خواهی در اینمی دنیا؟ خوب احوال می خواهی، خوب اعمال را بیاری بکنی، خوب احوال میه. و اگر اعمال بد باشه و نتیجه را خوب می خواهی، این خیال است، محال است، جنون. این نمیشه. یو کس به پزمکه باندې زوزان کری، یو کس به پزمکه باندې اغزی کری، او بیا به د هغو څخه مڼې او انګور و انار غواړي، خو نسی کېدلی. اینمی زمین است، اینجا آب است، ال در اینجا تخم است، ال در اختیار شماست. در اینمی زمین کدام تخم را میریزی؟ اگر در اینمی زمین تخم انار و انگور و میوجات را میریزی، ماه و 2 ماه و 3 ماه و 1 سال بعد به شما اونمو میوه میته. و اگر در اینمی زمین تخم اینمی چیزها نمیریزی و از اینمی زمین اینمی میوجات را میخواهی، غلط است. به اینمی شکل احوال عمومی دنیاست. کدام عمل که از زمین ما و شما به طرف اسمان روان میکنیم، از اون موجب بر ما و شما احوال می آید. باران رحمت می خواهی، خیر و برکت می خواهی، عافیت و سلامتی می خواهی، خوشحالی و خوشنودی می خواهی. شما کوشش کنی که از اینجا از اینمی طرف خود به طرف اسمان اعمال حسنه را روان کنی، از او طرف به ما و شما احوال حسنه، خوب احوال، خوب حالت می آید. و اگر از طرف ما و شما اعمال سیئه، بد اعمال، بد کردار، بد گفتار به طرف اسمان میره و از طرف اسمان خوب احوال می خواهیم، اینمی نمیشه. نمیشه. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر مصیبت چې تاسو ته رسیږي ستاسو د اعمالو نتیجه ده. هر مصیبت چې تاسو ته رسیږي ستاسو د اعمالو نتیجه ده. غلط عمل، غلط حرکت، غلط کردار، غلط گفتار، د اسمان څخه غلط فیصله راځي، خطرناک فیصله راځي. حال اینجا یک سوال میشه که تمام مردم در هیچ زمانه، در هیچ وقت تمام مردم نیکوکار نشد، نیکی نکرده. در هر زمانه مردم بد عمل کرده، بد کردار کرده، بد گفتار کرده، ولی رحمت الله تعالی آمده. جواب داره. و نمو مردم که در زمین اعمال حسنه، نیک اعمال میکنه، اگر و نمو مردم زیاد باشه، بد عمل کم باشه،
یک. دوم او نمو مردمی نیک عمل مردمی بد عمل را منع کنه. پس از طرف الله جل شانه بری نمی مردم فیصله خیر میشه، فیصله رحمت میشه. و اگر گناهگار زیاد باشه نیکوکار کم باشه یک. و دوام و نمو نیک عمل بد عمل را منع نمیکنه. پس در او نمو زمانه چونکه بد عمل زیاد است فیصله الله تعالی بر اکثریت می آید. پس فیصله الله تعالی از اسمان فیصله عذاب می آید. حال که ما و شما ضرورت به باران داریم، ضرورت به رحمت داریم. زمستان آمد، زمستان اینمی به نیمایی رسید، یک قطره باران تعال نامده و ما و شما به باران ضرورت داریم، به رحمت ضرورت داریم، ولی دروازه اسمان بسته است. یک مشکل خود داریم، یک مسئله خو است. یک مشکل و یک مسئله خو است. او نمو مشکل و مسئله چی است؟ که ما و شما ضرورت به باران داریم ولی باران نیست. ضرورت به رحمت داریم، رحمت الله تعالی نیست. چرا؟ شاید الله جل شانه از ما و شما ناراض است. الله جل شانه برازی کوو په چی شی به راضی کوو؟ په نیکو عملو. زه دوه واقعات تاسو ته بیانوم، یوه د قرآن کریم څخه، یوه واقعه د احادیث شریفو څخه د مسلم شریف څخه. یوه د ښه عمل او یوه د بد عمل. د بد عمل په نتیجه کې د الله جل شانه عذاب راځي، د ښه عمل په نتیجه کې د الله جل شانه رحمت راځي. دوی واقعې بیانوم. قرآن کریم کې په 90مه سپاره کې په سورة القلم کې الله جل شانه واقعه بیان کړې ده. اصحاب الجنه انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. پلارو یو پلارو دیت الله جل شانه یو باغ ور کړیو. دا ډیر لوی باغ و. په دې باغ کې هر قسمه میوې وې، هر قسمه میوې. خو دا پلار سخي و. دې پلار دا کار کوي چې په خپل باغ کې به صدقه او خیرات کول. چې کله به باغ و حاصلاتو ته ورسېدي بیا به یې په دې حاصلاتو کې د فقیرانو، د مسکینانو، د غریبانو حصه ورکول. زکات به یې استی، د الله جل شانه حق به یې ادا کوي. د علاقې فقیران مسکینان ټوله په خبر وه چې د پلانکي صاحب باغ دی، چې کله دا باغ حاصلاتو ته ورسېږي موږ ټوله نازوي، موږ ته حصه کې راکوي. زامن یې وه، زامنو یې فکر کوي چې زموږ بابا کم عقل دی، زموږ بابا ناپوه دی، ټوله مال واخلي په غریبانو یې وخوري، په مسکینانو یې وخوري، او کم عقل دی. نو زامنو یې دا فیصله وکړله چې کله بابا د مخې ووتی مړ سو، موږ به بیا دا باغ د مسکینانو سره ګرځوو، مسکینانو ته به یې نه ورکوو. پدر بسیار سخی بود، ترتیبی پدر اینمی بود که هر وقت که باغ حاصلات میکنه اونمو حاصلات باغ را 3 تقسیم میکنه. یک حصه به مسکینان و غریبان تقسیم میکنه، یک حصه به خانه خود میاره و یک حصه را دوباره بر باغ مصرف میکنه. اولادا گفت که بابای ما کم عقل است، بابای ما ناپوه است، نمیدانه، مال ما را به غریبا میخوره. غریب را چی میکنیم؟ هر وقت که بابا رفت به آخرت ما اینمی باغ را تمام زیر تصرف خود میاریم، به مسکین و فقیر نمیتیم. بابا مرسو، بابا شکل مرسو، مال و ځوانانو ته پاته سو،
و بچانو ته پاتې شو. دا د قرآن کریم واقعه درته بیانوم. په قرآن کریم کې په 90مه پاره کې په سورة النون کې دا واقعه ده. هلته کښېنه حاجي صاحب، هلته کښېنه. خلکو د پښو پښې مه اړوه. د خلکو تر روژو پښې اړول دا ګناه لري. هره جمعه دا خبره بیانوو. څوک شوقیان دي د اول صف هغه دې وختي راځي، چې د اول صف شوق لري هغه دې وختي راځي، چې ناوخته راسي او بیا تر خلکو پښې اړوي دا ګناه لري. نو کله چې پلار وفات سو، زامنو یې فیصله وکړله چې موږ به د مسکینانو حق نه ورکوو. نو فیصله یې دا وکړل چې موږ به ځو په شپه کې به خپل د باغ میوې پرې کوو، د شپې چې مسکینان را خبر نسی. لکه مسکینان را خبر سول هغه بیا څه شي غواړي؟ کومک غواړي. د شپې به په شپه کې موږ خپل د باغ میوې پرې کوو، باغ به لاش کوو، چې مسکینان را خبریږي موږ به ټوله کور ته راوړي، ختمي کړي به مو وي، خرڅې کړي به مو وي. نو صحیح ده. ماخستن وختي ویده سوله، د شپې چې شپه نیمۍ سوله، خلک ټوله ویده سوله. نو یو په بل باندې غږ وکړي چې راپاڅئ چې ولاړ سو خپل باغ ته او باغ لاش کو، د باغ میوې پرې کو. نو یو په بل باندې غږ وکړي چې راپورته سوله. په کله چې باغ ته روان سوله، فانطلقوا وهم یتخافتون، په لاره کې چې روان دي یو بل ته وایي کرار کرار ځي چې د پښو غږ مو مسکینان وانه وري. خبرې مه کوئ چې مسکینان در خبر نسی، که مسکینان خبر سول بیا یې غواړي. مسکینان مه خبروئ، په پټه ولاړ سئ، په پټه باندې باغ را جمع کړئ. دا باغ به راټولوو. بابا کم عقل و، بابا مسکینانو ته ورکول، موږ به یې د مسکینانو سره پټوو. داسې ولاړله باغ ته. فلما رأوها قالوا انا لضالون. هلته چې باغ ته ورسېدله، چې باغ ته یې وکتله، باغ ته چې وکتله، الله جل شانه پر باغ باندې په شپه کې عذاب راوستلی دی. باغ مکمل ټوله سوځلی دی، په باغ کې هیڅ شی نشته. یو بل ته وایي موږ لاره غلطه کړې ده، زموږ باغ خو دا نه دی، زموږ باغ خو ډک و د میوو، ډک و د درختو، زموږ باغ نه دی. چې داسې یې وکتل، داسې یې وکتل، داسې یې وکتل، اخر چې یې وکتل ویې پېژندی، بیا یې نو اقرار وکړي ول بل نحن محرومون. ولنا غلط سوي نه یو، بلکې خبره دا ده چې محروم سولو. موږ خو بخل کوي، موږ د مسکین حصه راګرځول، موږ زکات راګرځوي، هغه الله جل شانه ټوله راسه واخیستله. ما خو اینمی فیصله کرده بودیم که باغ در باغ خود که بابا یک ترتیب جور کرده بود که در باغ خود یک حصه بری مسکین و فقیر میتیم. ما خو فکر کرده بودیم که بابا کم عقل است، به مسکین چرا میته. ما خود را عقلمند شمار کرده بودیم که ما عقلمند و هوشیار هستیم، اینمی مسکین و فقیر را نمیتیم، تمام را به خانه خود میآریم. ولی ما کم عقل بودیم، ما کم عقل شدیم و نمو حصه مسکین را از مسکین پت کردیم. الله جل شانه عذاب را نازل کرد، تمام باغ ما سوخت، تمام میوجات باغ ما سوخت، تمام باغ از دست ما رفت. اینمی فیصله الله تعالی است در مقابل اعمال بد. هر شخص که زکات را ادا نمی کنه، حق مسکین در مال خود را ادا نمی کنه، الله جل شانه برو نمو قوم دروازه اسمان و دروازه باران را بسته می کنه. باران نمیشه، رحمت نمیه. اینمی واقعه در قرآن کریم در پاره 29 در سورة النون ذکر شده است. انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین. و اونها در میان خود قسم کرد که ما اینمی باغ را در شب، در آخر شب اینمی باغ را قطع میکنیم، میوجات باغ را و مساکین و فقراء اطلاع نمیتیم، پت پتی را جمع میکنیم تا که مسکین خبر نشوه. ولی وقتی که اونها حق مسکین را منع کرد، الله جل شانه تمام باغ را هلاک کرد. حال که ما و شما حق مسکین را نمیتیم، زکات را ادا نمی کنیم،
به فقیر نمیتیم، به مسکین نمیتیم، به یتیم نمیتیم. الله جل شانه سر ما و شما این می عذاب را نازل میکنه که باران نمیشه او خشک میشه، روز به روز در زمین هم خشک میشه، از آسمان هم نمی آید. قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. تدې خلکو ته ووایه که چیرې ستاسو په دې ځمکه کې چې دا سپینې اوبه درته راوځي، دا ځمکه کې چې ما ورته ځمکه واړو د دې ځمکې څخه سپینې خوږې اوبه راوځي، دا اوبه څوک راباسي؟ که دا اوبه الله جل شانه وچې کړلې، فمن یأتیکم بماء معین، ستا بل قدرت، ستا بل ذات چې تاسو ته اوبه راوړي نسته. دا الله پاک درکړي د ځمکې څخه هم د اسمانه څخه هم. هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. الله جل شانه هغه ذات دی چې د اسمانه څخه اوبه راستي وروسته تر دې چې خلک ناامیده سي. وینشر رحمته، د اسمانه سره رحمت نازلوي، د اسمان اوبه هم الله پاک نازلوي، ځمکې څخه هم الله اوبه راکوي. جل جلاله عم نواله عز برهانه تقدست اسماؤه وصفاته لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له لا إله إلا الله وحده لا شريك له. او دا رحمت د اسمان او د ځمکې دا چې الله جل شانه نازلوي، دا په نتیجه کې د چا زما او ستا د نیک عمل او بندګي. وما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم، زما د بد عمل ستا د بد عمل په نتیجه کې دروازه بندوي. د باغ والا قصه راته بیان کړي. یو واقعه به د مسلم شریف درته بیان کوم. مسلم شریف د احادیثو کتاب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم واقعه بیانوي. په پخوانیو امتو کې یو سړی وای په لاره باندې روان وم، حدیث د مسلم شریف دی. یو شخص وای په لاره باندې روان وم، دشت کې روان یم، په لاره باندې روان یم، ورځ ده په اسمان کې، په دې ورځ کې مې غږ واورېدی. دا ورځ چې کله راسي هغه برېښنا وي، تالنده وي، دربۍ وي، په دې تالنده کې غږ سو: یا صحاب اسقي حدیقة فلان. ورځي ولاړه سه د پلانکي باغ او باغچه ور اوبه که. چاته حکم وسو؟ ورځې ته. په ورځه کې غږ وسو، ورځې ته امر وسو، په اسمانو کې غږ وسو، ورځې ته امر وسو چې ولاړه سه د پلانکي ځمکه ور اوبه که. غږ مې واورېدی. دا ورځ روانه سول، پر غره پر سر ودرېدله، په غره کې باران شروع سو. دا د یو عام کتاب واقعه نه درته بیان، د مسلم شریف حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي باران وسو. باران چې وسو، دا باران لاندې په ځمکه کې په یو شله کې روان سو. د هغه شلې څخه بیا یو واله و یو نهر جلا سوی و، دا اوبه په نهر کې روانې سوې. هغه شخص وایي زه په دې اوبو پسې روان یم. دا د باران اوبه د غره سره روانې سولې په یو شله کې، د شلې څخه په یو واله کې. زه په دې اوبو پسې د شاوخوا روان یم، دا اوبه روانې دي، زه پسې روان یم. په لاره کې یو ځای یو کس ولاړ دی، بیلچه یې په لاس کې ده، په خپله ځمکه کې، ځمکه سمایي سره دا اوبه چې ور ورسېدلې ده، بس دا ځمکه ته بیلچه ورسره ده، دا اوبه یې په خپله ځمکه باندې ولګولې، دورې. زه رالم و دې شخص ته مې سلام وکړي: السلام علیکم ورحمت الله. سړي جواب راکړي: وعلیکم السلام. ما ورته وویل: ما اسمک یا عبدالله، ای د الله بنده نوم دې څه دی؟ هغه راته وویل: فلان. خپل نوم یې راته یاد کړي. هغه نوم یې راته ووایه کوم نوم چې ما په اسمان د ورځ کې اورېدلی و، چې په ورځ کې حکم ورته سوی و چې ورسه د پلانکي ځمکه اوبه که. هغه نوم ده راته واخیستی. نو بیا ده راته وویله چې زما د نامه پوښتنه دې ولې وکړله؟ ما ورته وویله چې ستا د نامه پوښتنه مې ځکه وکړله چې ورځې ته حکم وسو چې ولاړه سه د پلانکي ځمکه اوبه که، او ورځې باران وکړي، باران اوبه را روانې سول، دا دې ستا ځمکې ته راغلی. اوس زه تا پرېږدمه نه، ته به ما ته دا راز وایه، ته کوم عمل کوې چې د هغه عمل په وجه باندې الله جل شانه ستا د ځمکې لپاره باران راواستوي، عمل راوښیه. وایي ده راته وویله چې زه خو بل عمل نه لرم، خاص عمل، دا یو کار کومه چې زما دغه ځمکه ده، چې کله دا ځمکه په حاصلاتو باندې راسي، ما د خپل رب جل شانه سره دا وعده کړې ده
چې کله دا په حاصلاتو باندې راسي نو د دې حاصلات زه 3 حصې کوم. یوه حصه د الله جل شانه پر نامه باندې فقیرانو ته ورکوم، مسکینانو ته. یوه حصه دا د خپلو بچانو صدقه دپاره نفقه ګرځوم، او یوه حصه دا بیرته په دې ځمکه باندې خرڅوم. زما د ځمکې څومره حاصلات دي هغه حاصلات دا 3 حصې کوم، بس دا کار کوم. الله جل شانه د دې عمل په وجه باندې د اسمانه څخه و ماته اوبه رااستوي او زما ځمکه دا راوبوي. دا د مسلم شریف حدیث دی. لہذا که موږ او تاسې په الله جل شانه ته متوجه سو، د الله جل شانه حق زکات ادا کو، د مسکینانو او فقیرانو حق ادا کو، بیا به الله جل شانه په موږ او تاسو باندې د رحمت دروازې خلاصوي. او که یې نه کو ادا بیا به الله جل شانه د رحمت دروازې را باندې بندوي. الله جل شانه دې په موږ او تاسو باندې د خیر او د رحمت دروازې به خلاصې کړي، د خیر او د رحمت بارانونه باندې را باندې وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سنت